السلام علیکم درنو دوستانو، که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو هیله کوو ټکنالوژي زده کړه په یوټیوب کې درسره سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې ټکنالوژي زده کړه په پښتو باندې زموږ فیسبوک پاڼه درسره لایک کړئ. او په ویډیو پیل کوو، وخت نه ضایع کوو. قدرمنو، څېړنو ښودلې ده چې د موبایل د سکرین شعاوې د انسان د سترګو لپاره ډېرې زیاتې مضرې دي. څېړنو کې خلکو دا معلومات کړی دی چې د موبایل د سکرین شعاوې انسان ته د سترګو د سرطان د پیښېدو لامل ګرځېږي. بله خبره دا چې د سترګو دید ختموي او دغه بیلګه یې موږ عملاً لیدلې ده. زموږ په سیمه کې یو ډاکټر و چې موبایل یې ډېر کاروه، ډېر مطالعې د شپې پکې کوله، اوس یې سترګې بالکل کار نه کوي او ډاکټرانو هم ورته ویلي دي چې ستا سترګې د موبایل په ذریعه له منځه تللي دي. نو دغه ویډیو ډېره ضروري ده. د دغې ستونزې لپاره موږ د حل یوه لاره پیدا کړې ده، یو څو لارې مو پیدا کړي دي چې تاسو له هغې څخه استفاده وکوئ. نو انشاءالله اطمینان درکوم د الله په فضل به له دې ستونزې څخه وژغورل شئ. راځو دوستانو، په طریقې باندې درته کار کوو چې لومړی باید تاسو په خپل موبایل کې څه وکوئ. د سکرین دغه پورته خوا نه بلندې ګوته راکش کاږئ او دلته دا ریزولوشن موډ چې کوم دی دا باید تاسو داسې پرې نږدئ. ځینې خلک یې داسې استفاده کوي، په هغه تیز ترینه رڼا کې ورڅخه استفاده کوي. دا ډېره غلط کار دی. باید تاسو له دې څخه ډډه وکئ. اوټو موډ انتخاب کئ او دغه آپشن چپ خواته کش کاږئ چې د سکرین رڼا ډېره کمه وي، نو ستاسو سترګو ته به زیان نه رسیږي انشاءالله. یوه خو دا خبره شوله. بله خبره دا چې دلته یو بل تخنیک هم شته دی چې باید تاسو په همدغه اعلاناتو کې له هغه څخه استفاده او په همدغه آپشنونو کې که نوی موبایل تاسو لرئ، مطلب جیګ ورژن والا د اوسني موبایلونه که تاسو لرئ، نو دې ځای کې یو بل آپشن وي چې د نایټ موډ په نامه وي. هغه که تاسو آن کړئ نو هغه هم ډېر زیات مفید او اړین ده چې له هغې څخه تاسو د شپې استفاده وکوئ. خو دلته چې راغللی نو دا پاور سیوینګ موډ به هم آن کړئ او سمارټ سټې به هم آن کړئ او ریډینګ موډ به هم آن کړئ. دا مو چې آن کړ، دا هم د دې د سترګو د محافظت لپاره یوه ښه طریقه ده. خو تر دې ټولو مهمترینه طریقه یې ده دغه پروګرام چې تاسو یې ګورئ، نایټ شفت په نامه باندې دا کونج کې، دغه پروګرام باید تاسو په خپل موبایل کې ولرئ. راځو همدې پروګرام ته او د دې د استفادې طریقه درته درښایو چې د څخه څه ډول استفاده وشي. په دې کې څو موډونه دي، له هغې څخه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ. یو ډارک موډ دی چې دا تاسو کله کلیک کړئ د شپې نو د سکرین رڼا به ډېره راکمه شي او دې کې تاسو تغییرات هم راوستلی شئ، داسې او د رڼا زیاتولی او کمولی هم شئ. سیف باندې کلیک وکوئ نو ستاسو دا موډ به په همدې توګه د دې څخه به تاسو استفاده وکولی شئ. او بل یو خو برایټ شو، ډارک شو او نو ټینټ په نامه یو بل موډ دی. په دې باندې هم تاسو کلیک کولی شئ او دا تاسو ګورئ چې د سکرین رڼا به داسې شي. په دې کې هم تغییرات راوستلی شئ، رنګ یې بدلولی شئ، رڼا یې کمولی او زیاتولی شئ. په هر ډول چې ستاسو خوښیږي سیو یې کړئ. او تر ټولو مهمه خبره چې په دغه پروګرام کې تاسو باید د هغې څخه استفاده وکوئ، سکیجول موډ دی. باید دې سکیجول ته راشئ او دلته دغه آپشن چې تاسو ګورئ دا به آف وي، دا به آن کړئ. چې کله مو آن کړ، له هغې وروسته به په دې قلم باندې کلیک کړئ. په قلم مو چې کلیک کړ، دلته به راشئ، دغه به که په هر څو کې وي دا 19 ته راولئ یا 18 ته راولئ او دغه به 5 بجو ته یا 6 ته راولئ. نو دا داسې موډ دی چې دا کله تاسو آن کړئ د شپې 7 بجې یا 8 بجې به دا آن کېږي او د سهار 5 بجې یا 6 بجې هر څو بجې تاسو انتخابوئ، په هغې باندې به خپله آف کېږي. د دې ته اړتیا نشته ده چې تاسو پرې لاړ شئ دې پروګرام ته آن یې کړئ او آف یې کړئ. په خپله به په اتومات ډول دا پروګرام په 7 بجې یا 8 بجې چالانېږي او د شپې په 8 باندې به چالانېږي. سهار 5 یا 6 چې تاسو انتخاب کړئ په هغې باندې به خپله بندېږي. سیف به ووهئ او دې خبرې ته هم فکر وساتئ چې دغه آپشنونه باید ټول داسې زیړ وي، یعنې آن وي، ریپیټ باید وي، که نه چې هره ورځ تاسو ته دا په خپله اتومات ډول آن شي.
قدرمنو دوستانو د همدې پروګرام د ډاونلوډولو طریقه داسې ده چې که په یوټیوب ګوګل پلی سټور کې تاسو دا پروګرام غواړئ ډاونلوډ کړئ نو شفټ ولیکئ دا پروګرام چې دې خواته دی ښي اړخ ته تاسو ته ښکاري بلو لایټ فلټر نایټ په نامه یې پکې ده پروګرام دا به په ګوګل پلی سټور کې را ډاونلوډ کړئ که ګوګل پلی سټور نه لرئ نو په ګوګل کې هم کولی شئ دغه پروګرام را پیدا کړئ په ګوګل سرچ کې نیټ شفټ ای پی کې ولیکئ او دغه لومړی پوسټ چې تاسو ګورئ بلو لایټ فلټر نیټ موډ یا نیټ شفټ فار انډراید ای پی کې ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ او دغه پروګرام چې 2020 درېمې پنځم باندې اپډیټ شوی هم ده دغه پروګرام به را ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ نو دغه ډېره زبردسته او ښکلې طریقه ده ښکلې لاره ده د سترګو د حفاظت لپاره په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که ویډیو مو خوښه شوې وي له ملګرو سره یې هم شریک کړئ په ګروپونو کې واټساپ کې ټلیګرام کې په نورو ځایونو کې شیر کړئ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل او فیسبوک پاڼه در سره ضرور سبسکرایب او لایک کړئ تر بلې یوې زبردستې طریقې چې زه زاهد الکوزی ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په بخښونکي له ځان رب مو سپارم هر چیرې چې یاست خوښ خوشحاله سوکاله مو غواړم الله مو مل شه